یعنی د الله سبحانه وتعالی معرفت یو کس حاصلول غواړي کومې طریقې دي چې هغه باندې راتګ وکړي د الله ښه معرفت هغه ته حاصل شي. یو انسان ته دین نه زده او عقل ولري یوازې په دې خپل عقل باندې د الله سبحانه وتعالی د وجود معرفت حاصلول شي. تفصیلات به قرآن نه زده کوي، حدیثونه به زده کوي. د اسمان ته وګورئ چې برجونه پکې دي، غر ستوري پکې دي، لارې پکې دي، ځمکه ده چې دا کلاو درې پکې دي، یو طرف نه سړی بل طرف ته ځي، دریاب چې دا چپې وي دا موجونه وي. اما تدل على السميع البصير، دا به دلالت نه کوي چې یو ذات شته چې سمیع اورېدونکی دی، بصیر لیدونکی دی. ثمانیه د الله تعالی نه منکر الله نه منه. امام ابو حنیفه رحمه الله سره مناظرې ټیم کې خو چې په پلاني ټیم مناظره کوي د الله د وجود مبارک دا د ملګرو ته وضاحت وشي چې د بل اصطلاح باندې چې هغه توحید د اسماء او صفات ویل کیږي دا څومره مهم شی دی چې یو بنده د زده کړي او د متعلق خپل عقیده جوړ کړي. علم د الله د نومونو د صفاتونو دا ذکر ډیر مهم علم دی، اهمیت لري چې په دې باندې موږ خپل رب پیژنو، خپل الله پیژنو. شیخ یو ځکه دلی ولایت راز کو چې لکه تاسو لګیاست توحید د اسماء او صفات دا څه خو الله نمونه دی بس منه نو دې کې د سلف او عقیده کې بیان شي چې سلف او د توحید د الله اسماء او صفات چې منل څنګه به منل. Don't forget to like, share and subscribe Vrana Studio. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو زمونږ د پودکاسټ سلسله شروع وي. محترم ورونو په دې پودکاسټو کې زموږ مقصد دی چې په کور کې یو کس ناست دی هغه لکه زه دکان ته ځم زه مثال زما کاروبار دی زه په خپل بزنس سنټر کې ناست یم دین به زه څنګه زده کوم نو موږ هغوی ته خلکو په احسن طریقې سره په ښایسته طریقې سره د دین رسولو کوشش کوم. محترم ورونو د پودکاسټو د مقصد دی چې یو کس یو ویډیو یو آډیو اوري په ښایسته طریقې سره ځکه چې کله دا ترتیب برابر نو هغه ته هغه بیان اورېدل هم خوند ورکوي. نو زموږ هم د ملګرو نه دا هیله ده چې دغه پروګرامات اورئ دا ستاسو دپاره تیارېږي چې په کور کې زنانه ماشومان غټان ټول د دې نه فایده واخلي. نو په دې سلسله کې موږ یو ځل بیا شیخ مصباح ته دعوت ورکړی. شیخ صاحب تاسو ته ورکړی وي. الله دې وخت جزاکم الله خیره. شیخ صاحب محترم موږ تیر ځل یو پروګرام کړی او هغه د متعلق د الله سبحانه وتعالی د صفاتو یعنی د الله سبحانه وتعالی معرفت یو کس حاصلول غواړي کومې طریقې دي چې هغه باندې راتګ وکړي د الله ښه معرفت هغه ته حاصل شي. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. مهم علم هغه د الله سبحانه وتعالی پیژندل دي چې انسان په خپل رب پیژني او د الله صحیح بندګي هغه وکړي. څوک چې الله ونه پیژني د الله صحیح بندګي نشي کولی. او د الله سبحانه وتعالی د معرفت طریقې ډېرې دي. د الله تعالی معرفت په عقل هم کېږي، په فطرت سره هم کېږي او په نقل یعنې په قرآن او په حدیث سره تفصیلا کېږي. د الله سبحانه وتعالی د معرفت دپاره الله تعالی داسې دلیل پیدا کړي په دې عالم کې که یو انسان ته دین نه زده او عقل ولري یوازې په دې خپل عقل باندې د الله سبحانه وتعالی د وجود معرفت حاصلولی شي. تفصیلات به قرآن نه زده کوي، حدیثونه به زده کوي. او نفس وجود د الله سبحانه وتعالی دا په دلایلو د عقل باندې هم ثابت دی. د دې خو بیا ډېر دلایل دي. من جمله حافظ ابن کثیر د سورة بقره د دې آیات د تفسیر لاندې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا ورپسې د دې په تفسیر کې حافظ ابن کثیر رحمه الله دلایل عقلي راوړي د الله په وجود باندې. یو دلیل یو باندې چې دغه نه چا تپوس وکړو وی بما عرفت ربک تا خپل رب څنګه وپېژند ځکه ته باندې چې مولا نه محدث نه مفسر نه په څه نه پوهېږې د خپل رب تا څنګه وپېژنده. نو هغه ته ډېر عجیبه استدلال د عقل استدلال ورته پېښ کړو. وی البعرة تدل على البعیر یو پچه یې که نه دا دلیل دی چې دلته اوښ تېر شوی دی پچه کړې ده. استدلال کې د اثر نه په مؤثر باندې والاثر يدل على المسير یو قدم دی قدم اثر نخه دلیل چې دا نخه چا جوړه کړې ده. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج. د اسمان ته وګورئ چې برجونه پکې دي، غر ستوري پکې دي، لارې پکې دي.
ځمکه ده چې دا کلاو درې پکې دي یو طرف نه سړی بل طرف ته ځي دریاب چې دا چپې وي دا موجونه وي اما تدل على السميع البصير دا به دلالت نه کوي چې یو ذات شته چې سمیع اورېدونکی دی بصیر لیدونکی دی نو ګوره باندې چې دی خو بلې قانع که په دلیل د عقل باندې نه عقل باندې الله سبحانه وتعالی معلومیږي دا معرفت حاصلېږي چې الله موجود دی یو ذات شته دی دارنګې مشهوره مناظره د امام ابو حنیفه رحمه الله د سمنیو سره سمنیه د الله تعالی نه منکر الله نه منه امام ابو حنیفه رحمه الله سره مناظره ټیم کې خو چې په پلاني ټیم مناظره کوي د الله د وجود په اړه کې نو امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل ټاکلي ټیم نه وروسته وراله نو په اعتراض وکړ چې تاسو مسلمانان د وعده پابندي کوئ نو ولې نه وخت رااله نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ته ویل زدا سي د دریا په غاړه ناستم کشته نه و د کشته په خپل رااله چلون کې د کشته نو سامان نه پکې په خپل حقته شو دی کشته ز په خپل راوچت لمو کشته چلون کې نو د کشته به تر روانه شو په خپل را روانه شو دی غاړي را پوری سره من ذکر ما نه وخت شو خپل کې یو بل ته وکتل دا څه وي و استام دا خبره ده هم دغه ته لیوانه ایدا ممکنه ده چې یو کشته دی چلون کې نه لري خدمت کوونکی دی پکې نه کار کوونکی دی پکې نه او هغه دی په خپل چلیږي را چلیږي امام ابو حنیفه رحمه الله دغه ځکه هغه پړک لالوته وی ولا تاسو ډیر قمقلانه وي د یوې کشته چلن بغیر د کشته د چلون کې نه منای دا دور نظام به څنګه داسې خپل و چلیږي چې الله نه نظام دی چلیږي الله رب العالمین هغه شته دی حافظ ابن کثیر دلته د ائمه اربعه د امام حنیفه رحمه الله دا خبره راوړې ده امام شافعي امام مالک احمد بن حنبل او نور ادله د عقل دغه ځکه ذکر کړی دي الله سبحانه وتعالى په دلیل د عقل سره معلومیږي او دا عقلي دلیل دا قران کې مشته الله سبحانه وتعالى فرمای ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون ادي پیدا شوی د بغیر د څه شنه معنا بغیر د پیدا کون کنه کنه د خپل خالقین دي د خپل خود شي نشي پیدا کوله کنه دلیل چې څوک شته دی پیدا کړی ځکه د دې د پیدایش دلیل د وجود د خالق مخلوق شته ولی ځکه چې خالق شته که خالق نه مخلوق بچا پیدا کړی وي نو یو خدای الله سبحانه وتعالی معرفت ته طریقه هغه د عقل ده دویم دلیل د فطرت په فطرت باندې الله سبحانه وتعالی معلومیږي یو انسان به هغه ته قرآن یا حدیث باندې خدا غل فطرت الله د پیدا کړی دی چې د الله معرفت حاصلېږي امام احمد ابن حنبل رحمه الله حدیث راوړی دی سليمان علیه السلام په زمانہ کې قحط رااله سوکړه رااله اراده وکړه چې لاړ شي او استسقا لمونځ وکړي خپل لښکر راویسته روان د استسقا لمانځه ده په لاره کې چې ګوري یوه میږی د ستونې ستا پرته ده خپلې خپې اسمان ته چې دی اوچتې کړي او دا وایي اللهم انا خلق من خلقک فلا غنا بنا عن سقیاک الله تعالی زه ستا مخلوق یم او د باران نه زما څه غنا نشته زه باران ته محتاج یم الله باران نه باندې وکړي دا میږی الله رب العالمین ته چې د خپلې خپې داسې اوچتې کړي دی او دعا غواړي چې یا الله ته ما باران وکړي سليمان علیه السلام خپل لښکر ته متوجه شو زی ارجعوا فقط سقيتم بدعوه غيركم زي واپس شي ستاسو استسقا د بل چا په دعا وشو د میږي په دعا نو ګور د میږي د وس نه پیغمبر ورغله ده نه کوم داعي ورغله ده نه کوم عالم ورغله ده خود د میږي په فطرت کې دا چې الله شته ځکه د الله رب العالمین د وجود عقیده د فطری عقیده ده او هر چې ادله د نقل دي یعنی قران او حدیث ته خو ډک دي چې څومره ګوري قران او حدیث نو په دې کې د الله سبحانه وتعالى معرفت ده نو که یو سړی قرآن او حدیث ته نه راغلی نفس انساني فطرت ځان نه خراب کړي عقل ځان په خواهشاتو نه برباد کړي دا به الله خامخا وپېژني به چې الله وپېژني به قرآن ته راشي تفسیرات به زده کړي محبت به ورسره پیدا شي او په قرآن مجید کې به چې الله سبحانه وتعالی موږ ته خپل معرفت کوي دا په خپلو نومونو صفتونو فعلونو سره کوي قرآن کې د الله معرفت چې ګوري د الله نومونه ذکر دي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن تاسو بشمار د الله نومونه دي ډیر قران کې ذکر دي ګور الله رب العالمین چې خپل معرفت منتقب په نومونه کوي دویم په صفاتونه کې چې د الله صفات دا ده د الله صفات دا ده سمیع ده بصیر
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو على كل شيء قدير. دا د الله صفاتونه ذکر کوي قرآن مجید ډیر په کثرت سره. فعلونه ذکر کوي خپل چې الله رب العالمین یو کار کوي څه کوي، يدبر الامر من السماء الى الارض يحيي ويميت. دا د الله افعال دي. الله سبحانه وتعالى چې پیژندل کیږي په عقل به د الله وجود چې ته معلوم کی چې او یو ذات شته، په فطرت به معلوم کی، په قرآن او په حدیث باندې به دا تفسیرات معلوم کی. خو قرآن او حدیث چې موږ ته الله سبحانه وتعالى معرفت راکین د الله په نومونو او په صفاتونو دغه وجه چې په قرآن مجید کې د هر څه نه د هرې مسلې نه د الله نومونو او صفاتونو او فعلونه ډېر دي. په هر آیات کې د الله یا صفت ذکر دی یا نوم ذکر دی یا فعل ذکر دی. د الله رب العالمین موږ به تفصیلا دغه په نومونو او دغه په صفاتونو باندې پیژنو. شیخ صاحب لکه تاسو ویلي چې الله سبحانه وتعالی د پیژنګلو لپاره یو مهم شی د الله اسماء او صفات. نو دا د ملګرو ته وضاحت وشي چې د بل اصطلاح باندې چې هغه ته توحید د اسماء او صفات ویل کیږي دا څومره مهم شی دی چې یو بنده دا زده کړي او د متعلق خپل عقیده جوړه کړي. بله علم د توحید یا علم د الله د نومونو او د صفاتونو دا ډیر مهم دی. د دې اهمیت د څو نقطو نه معلومیږي. اول قانون دا دی چې شرف د علم تابع دی د شرف د معلوم. معلوم ته وګوره چې معلوم په څونه اندازه کې اوچت شخص دی، دقونه د دې معلوم زده کړه پیژندل دقونه ضرور دي. او دویم هغه دا د علم شرافت د دې نه معلومیږي چې د علم ته ضرورت څومره دی، چې ضرورت ته ډیري نو همغومره د علم مهمي. علم د الله د نومونو د صفاتونو دا ذکر ډیر مهم علم دی، اهمیت لري چې په دې باندې موږ خپل رب پیژنو، خپل الله پیژنو. موږ ته خپل معرفت الله تعالی په خپل نومونو او په صفاتونو کړی دی. د الله سبحانه وتعالی نه غټ څه شی نشته دی، د هغه نه عزتمن بل ذات نشته دی. د دې وجې نه الله چې په کوم علم باندې پیژندلی کېږي نه هغه ډېر لوی علم دی، هغه ډېر عزتمن علم دی. بل دې ته چې دی احتیاج ډېر دی، ځکه د روح احتیاج د خوراک او سکاک نه د الله رب العالمین معرفت ته ډېر دی. ډېر روح بغیر د الله د معرفت نه ګزاره نه کېږي چې کله روح برابر شي. تل د پاره روح دا غواړي چې زما غذا د الله سبحانه وتعالی معرفت شي، د الله ذکر دي شي، او دا په دې علم سره کېږي. د دې وجه نه کله چې یو بنده الله سبحانه وتعالی ښه پېژني، دا په نومونو دا په صفتونو باندې ښه علم لري، الله ښه پېژني، الله سره مینه ډېروي، الله ته ډېر ځان نږدې کوي. د دې عکس کله چې یو انسان د الله د نومونو د صفتونو نه چې دی ناخبره دی، جاهله دی، د الله نومونه صفتونه نه پېژني، شان د الله نه پېژني، د الله نه لرې دی، د الله سبحانه وتعالی سره مینه نشته دی. دا ګناه چې څوک کوي کنه ګناهګار، دغه وخت کې کله چې د ده په دې ذهن کې د الله صفات چې دا چې الله علیم دی، ګوره پیږي را باندې، بصیر دی، اینمي قدیر دی، قدرت را باندې لري، قهار دی، غصه کېږي راته، داسې نور د صفاتو باندې چې علم لري، بیا دې د ګناه نفرت پیدا کېږي، بیا ګناه نه کوي. خو زړور په ګناه هغه څوک ورځي چې د الله رب العالمین نه غافل او غفلت الله راځي، چې څوک د الله په نومونو په صفتونو باندې خبر نه وي. نه علم د الله د نومونو د صفتونو دا اصل العلم دی، اصل العلم بنیاد دی د علم، دا اصل الایمان دی. ایمان د دې نه شروع کېږي چې الله وپېژني، ایمان به پرې راوړي. چې څوک الله نه پېژني په نومونو صفتونو، نو په الله به څنګه ایمان راوړي؟ دغه وجه ده دا توحید چې کوم اقسام دي دا هم د الله تعالی د نومونو د صفتونو نه معلومیږي. توحید د ربوبیت دی، توحید د الوهیت دی، توحید د اسماء د صفاتو، دا بیرته د دې الله تعالی د نومونو د صفتونو نه معلومیږي. دا ډېر مهم علم دی، باید چې دې ته مسلمانان متوجه شي چې خپل رب په صحیح معنا وپېژني، د دې لپاره چې خطا نه شي، د الله به ښه بندګي وکړي، د الله سره به ښه تعلق جوړ شي، الله به ته خوشحاله شي. شیخ یو ځکه یو ډلې والا اعتراض کوي چې لکه تاسو لګیاستئ توحید د اسماء او صفات، دا څه خو الله نومونه دي بس منې. اوس د کې شیخ دا دی چې تاسو دومره ضروري علم دی چې هر مسلمان په دې باندې ځان پوهیږي، نو دې کې د سلف او عقیده کې بیان شي چې سلف او د توحید د الله اسماء او صفات چې منل څنګه به منل. دلته دنیا ډلې دي څوک په یو عقیده لري، عام مسلمان چې اوس دې اسماء او صفات طرف ته رجوع کوي، نو سلف او عقیده چې بیان شي نو قصه به اسانه شي. البته چې عقیده باید زمو ساتم، او دا ډېره مهمه خبره ده چې الله اوس موږ پیژنو په نومونو په صفتونو، نو په کومه طریقه به پیژنو؟ نو موږ به په طریقه د سلف یعنې صحابو، تابعینو،
تبع تابعینو د خیر القرون چې په کومه طریقه موږ ته ښودنه کړې ده د الله د نومونو د الله د صفتونو باره کې دغه شان به موږ پیژنو او دغه وجه ده چې د سلف علماو د عقیدې په باره کې چې د مختصرې رسالې به لیکلې 2 پاڼې 15 پاڼې 10 پاڼې وړې به لیکلې ځکه د هغې د ذهنونه پاکو په هغې کې شبهات نه وو خواهشات پکې نه وو نو بس په معمولي خبره به د هغې قناعت کېده اوس په دې زمانه کې څو خواهشات دي څو شبهات دي نو په لږه خبره څو چاله قناعت نشي ورکولی نو ډېره تفصیلي خبره به ورته کوې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاصه چې د سلفو کومه عقیده و د سلفو د ائمه اربعه و د هغې نه مخکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دغه کتاب مشهور کتاب العقیدة الواسطیه چې رضی الدین واسطي دپاره دا یو خط لیکلی او دغه نه یو کتاب جوړ شو او دا ډیر زیات بیا د عالم اطرافو ته دا کتاب خور شو خلکو په یادو یادوو په هغې کې د سلف عقیده ډېره ښکلي الفاظو باندې رانقل کړې ده ومن الایمان بالله الایمان بما وصف به نفسه في كتابه په الله چې ایمان راوړی د دین یو جز دا دی چې الله کوم صفت د خپل ځان کړي په کتاب کې په هغې به ایمان راوړي وبما وصفه به رسوله من غیر تحریف رسول چې د الله کوم صفت بیان کړی دی یعنی د الله نومونه د الله صفتونه چې قرآن کې راغلي دي حدیث کې راغلي دي مقه شان به منې من غیر تحریف تحریف به نه کوي چې هغه بلې معنې ته واړی ولا تعطیل به نه کوي چې د الله سبحانه وتعالی د نوم هغه چې د نوم نه الله عاریک الله منم او صفت نه منم دې د تعطیل خالیواله الله د صفاتو نه خالي کول دا به نه کوي ومن غیر تکیف د الله سبحانه وتعالی نوم صفت چې راغلی هغې کیفیت به نه بیانوي چې دا په دې کیفیت دی په دې دا به نه بیانوي ولا تمثیل به هم نه کوي چې د الله صفت داسې دی لکه دا به نه کوي ځکه الله وایي چې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر الله رب العالمین په دې آیات کې ګوره حق عقیده ښکاره کړې ده د آیات کې په 2 ډلو رد دی یو رد په ممثلو باندې چې د الله سبحانه وتعالی د صفاتو تمثیل کوي د الله صفت دی لکه زید عمر بکر یا د انسان یا داسې بل حیوان دا عقیده کفري ده د شیعه اصلي عقیده نه ده الله پرې رد وکړي لیس کمثله شیء بل رد دی په هغه چا چې هغه د الله نومونه انکار کوي معطله ورته وایي وهو السمیع البصیر الله سمیع دی بصیر دی صفتونه لري نو د دې نه په خپله د اهل سنت والجماعت عقیده چې دی معلومه شوه هغه دا ده د دې آیات چې کوم مضمون دی دا زموږ عقیده ده الله نومونه لري صفتونه لري څنګه چې په قرآن حدیث کې ذکر دي په دې زموږ ایمان دی او لیس کمثله شیء تمثیل دی نه پې اثبات الصفات نفي التمثیل دا د سلفو عقیده وه نو د سلفو عقیده د اسماء او صفاتو باره کې هغه ټولو دا چې د الله نومونه صفتونه منل په هغې باندې ایمان راوړل تمثیل نه کول تکیف نه کول او د الله نه نفي کول نه تحریف پکې نه کول دا د سلفو عقیده ده شیخ صاحب محترم ډېر خلک د الله سبحانه وتعالی د صفاتو متعلق د تفویض عقیده لري تفویض کې د ملګرو ته وضاحت وشي چې لکه تفویض کوم شی دی دوی وایي چې تفویض اصل کې د سلفو عقیده مونږ وایي چې کوم کوو دا وضاحت د ملګرو ته وشي خبره صفا شي چې لکه بس تفویض څه ته ویل کېږي دا د سلفو عقیده مو که نه دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده او د دې دا جواب هم ډېر مهم دی چې اورېدونکي دا ښه په توجه سره واوري او ځان زده کړي ځان پوه کړي اوله یو خبره دا ده چې یو انسان په تعصب کې اخته شي که نه د یوې ډلې دپاره د یو شخص دپاره دلته که هر څومره دلایل ته مخته وړاندې کړي هغه ستا خبره نه مني د الله د معرفت په باره کې باید موږ د چا دپاره تعصب ونه کړو ضد ونه کړو موږ خپل مقصد حاصل کړو الله رب العالمین وپېژنو بیا به موږ کامیابېږو اول لنډه پېژندنه تفویض چې دا تفویض څه شی دی او بیا آیا د سلفو عقیده کم تفویض تفویض دا صيغه د مصدر د باب التفعيل فوض يفوض تفويضا او دا ماده چې دی لغت عربی کې مستعمل ده قرآن کې مستعمل ده د تفویض خپله معنا ده یو شی چاته رد کول واپس کول چې زه بس دا ته پیشه وکار دی پیشه فوض الامر الیه څه معنا رده الیه دا کار هغه ته ور وګرځو قرآن کې دا ماده ذکر ده وافوض امري الى الله
رجل مؤمن ویل زه خپله معامله الله ته حواله کوم الله ته سپارم. نو لغوي معنا د تفویض دا ده چې په یو شي باندې د نفي او د اثبات حکم نه کول، نه داسې حکم کول چې شته، نه داسې حکم کول چې نشته، بلکې دا بل چاته حواله کول، دې ته تفویض وي. دا تفویض لغوي معنا وه. هر چې اصطلاحي معنا ده د تفویض، نو په دې تفویض کې اصل دوه اصطلاحګانې دي. یو اصطلاح ده د سلف علماو، بل اصطلاح ده د خلفو متأخرین رستنو خلکو. د سلفو په اصطلاح کې تفویض جدا شو او د خلفو په اصطلاح کې تفویض جدا شو. سلفو به د الله رب العالمین په نومونو کې کم تفویض کوه، هغې به د الله د نوم معنا وکړه او په کیفیت کې به تفویض وکړه. دا به چې په کیفیت موږ نه پوهېږو. د نوم باره کې الله راته خبر راکړی دی چې دا نوم دی، دا صفت دی. د الله د نومونو د صفتونو معنی سلفو کړي دي او کیفیت الله ته سپارلی دی چې کیفیت موږ ته نه دی معلوم. نو کیفیت مجهول دی د الله د نومونو صفتونو باره کې، او هر چې معنا د هغه معلومه وه. نه سلف د دې امت هغه مثبتین د صفاتو صفتونه ثابتول، البته د تکیب نه غلی شوي دي. بیان د کیفیت نه کړی، کله په دې کې تفویض کړی دی. نه هغې تفویض کړی دی په کیفیت کې. کیفیت دا معنا چې ته راولګېږي د صفت هغه حال بیان کړي، دا علی صورت کذا و کذا، داسې داسې داسې، دې ته بیان د کیفیت. لکه مثلا زه یم دا سپیکر دی، داسې اوږد دی، داسې ګرد دی، او دا دی او دا دی او دا دی. نو دا اوس دې ته تکیف بیان د کیفیت مې راوکړو. نو سلفو چې دی کیفیت نه دی بیان کړی، په کیفیت کې چې تفویض کړی دی. البته په معنا کې تفویض نه کړی، معنی د سلفو په نسبت باندې هغه معلومې وي. لکه مثلا مشهوره مقوله د امام مالک رحمه الله او دارنګې د ربیعه ابن عبدالرحمن، دا هغه نم نقل ده، امام مالک نم نقل ده. ربیعه ابن عبدالرحمن د امام مالک صاحب استازو. د استوا په باره کې چې هغه الاستواء معلوم والکیف مجهول. استوا معلومه ده، معلومه څه معنا؟ معنا یې معلومه ده. ځکه دې سلفو د استوا د لفظ معنا کړې ده. والکیف کیف مجهول دی، موږ ته نه دی معلوم. موږ داسې نشو ویلی چې الله په کومه طریقه استوا کړې ده. داسې ویلو چې استوا یې کړې ده، اوچت شوی دی، خو دا اوچتېدل الله تعالی څنګه ده، د څنګه جواب موږ سره نشته. ولې د دې خبر موږ ته الله نه دی راکړی. که چېرې الله خبر راکړی وی موږ به هغه هم ویلی، خو الله خبر نه دی راکړی، موږ د ځانه د الله په باره کې خبرې نشو کولی. نو معنا یې معلومه ده، سلفو یې معنا کړې ده. د دې یو څو نمونې زه تاسو ته پیش کوم چې په هغې باندې د ملګري ښه پوه شي چې ګورئ سلفو په معنا کې تفویض نه دی کړی. که داسې سړی راولګي که نه، د 200-300 نه زیات مثالونه پیش کولی شي، خو 2-3 مثالونه په دې خاطر چې د ملګرو د ذهنیت کې دا خبره کینی چې سلفو د الله سبحانه وتعالی د صفاتو معنا کړې ده، په صفاتو په معنا کې تفویض نه دی کړی. لوی مثال ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم، د تفاسیر چې ټول وګورئ او په سر کې معالم التنزیل د امام بغوی، هغه د عبدالله ابن عباس نه دا معنا نقل کړې ده چې د استوا معنا یې کړې په ارتفاع سره. د سورة بقرې د آیات په تفسیر کې وی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. ثم استوى د استوا معنا کې وی قال ابن عباس واكثر مفسري السلف، عبدالله ابن عباس او ډیرو مفسرینو د سلفونو دا خبره کړې ده ارتفع الى السماء. نو ګوره استوا الى السماء، استوا دلته د الله صفت ده، صحیح ده، او معنی وکړه کې ونه کړه. که سلفو تفویض کولی نو استوا معنا به نه کولی، بس استوا الى السماء به استوا الى السماء معنا به نه کوي، او مکان دې ثابتېږي او دا نو دا د متکلمینو ته چې کوم وهمونه راځي د هغې ته نه راتل، هغې ذهنونه پاکو. دویم امام مجاهد تابعي، هغه سلفو نه دی ځکه تابعي دی. د هغه معنا امام بخاری په خپل صحیح کې کتاب التوحید کې د هغه دا روایت تعلیقا ذکر کړی دی چې استوا معنا کړی وی علا علی العرش، علا علو چتوالی ته اوچت شه په عرش باندې. وګورئ کیفیت بیان نه که، خو معنا یې وکړه. سلفو معنی د صفاتو کولې، د استوا معنی یې وکړه په علا سره.
دغه رنګي ابو العالیه رفیع ابن مهران دام تابعی دی د اثر امام بخاری رحم الله په کتاب التوحید کې ذکر کړی دی هغه وی و استوى الى السماء ارتفع استوا معنی کې په ارتفاع سره نو کدی مفوضه په معنا کې د معنا ته څه ضرورت شي کوله خدای به چې موږ معنا نه پیګو نه معنی معلومه و ځکه امام مالک رحمه الله چې کوم خبره کړې ده ربيع ابن عبد الرحمن دا د سلف په دې منهج باندې پیدل د ذکر چې الاستواء معلوم معنی معلومه ده او کیف مجهول د ذکر هغه نه ذکر کړي اسحاق ابن راهوی رحمه الله چې لوی محدث هم تیر شوی دی هغه په خپل اجماع د علماء په خبر ذکر کړی دا الرحمن على العرش استوى باجماع اهل العلم انه فوق العرش اجماع د علماء د چې الله د عرش بره دی او استوى الله رب العالمین اوچت شوی دی ويعلم كل شيء اسفل الارض السابعه او د زمکه د ومه زمکه تر تله پورې چې څه شي په ټولو پیږي وګوره دې ټولو سلفو دا بشمار مثالونه دي سلفو د الله سبحانه و تعالی د صفاتو معنا کړی دا نو د الله په صفاتو کې هغه تفویض نه کړي په معنا کې تفویض په څه شي کړي په کیفیت کې چې په کیفیت نه پويګو الله علم موږ له کیفیت نه راکړي نو دی وجه نه په کیفیت کې تفویض کړي دویم قسم تفویض دی پنيز د رستانو خلکو یعنی د پنيز د اشاعره او د ماتوریدیو اگر چې امام ابو الحسن اشعری رحم الله د دې عقیدې نه بری دی هغه دین له جدا شوی دی رجوع ته کړی دا دایخه مواقف اهل سنت والجماعت سره ملګری دی هغه په دې کې او کتابونه دای په دې دلالت کوي واجبه خبره ده چې یو انسان د کمزوري عقیدې نه توبه وباسي خې عقیدې تراشي په دلایل سنبال او د وس زمانه خلق هغه زړی عقیدې به روان دي او کوم چې غوړه عقیده ده په دلیل باندې مؤیده کله کاغه پری دي تاسو عرض کو دي اشاعره ته کته د ابو الحسن اشعری زړی عقیده په سيزين اوله کې خو معتزلي به د اعتزال په سيزين ولې د معتزله سره لانجه کوي ولې به کتابونه لیکي به هغه معنی کوي دویمه خبره ده که چرته تاسو رښتیا د امام ابو الحسن اشعری تابعداري وي نو دا چې کوم خبره په دلیل ده او پای کتابونه لیکلي دي هغه ومنئ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين دا کتاب دی په دې کې د عقیدې فرق راوړي اهل سنت والجماعت عقیده خاصي واضحه کوي او د کلک تایید کې خپل عقیده ذکر کوي د دې ربل ډېر صریح کتاب په دې باب کې الابانه عن اصول الديانه نګوره د هغه کې به داسې تصریح کړی دا چې په نور کتابونو کې دونه تصریحات نه دي کړي رد کې په دغه عقیده چې کوم اشعریه او ماتوریدیه په صفاتو کې چلی په دې اکثر ردونه کړي چې هغه ان شاء الله بیا کله یو مجلس کې بیان کوو نو د ماتوریدیو د اشعریو په نسبت باندې تفویض هغه دا چې د الله سبحانه و تعالی د صفاتو معنا نه کول نه معنا کول نه کیفیت بیانول مثلا یو تنوي تبارك الذي بيده الملك یا بل يداه مبسوطتان دا غي څه وي چې او سیدا الله وی چې ید به خو څه موږ ته پته نه آیت بچ شي موږ ته معنا نه معلومه لکه حروف مقطعات دا د شام متشابهات نه ګرځي لکه حروف مقطعات ید شته خو موږ ته معنا نه معلومه چې څه معنا بلري آیات صفات فشان د حروف مقطعات غړي او دی به یو لوی غلطی دا کوي د اشاعره او ماتوریدیه چې د دې خپل تفویض نسبت سلف ته کې موږ مخکې خبره واضحه کړه چې د سلف تفویض او د دوی تفویض کې فرق دی د سلف تفویض په کیفیت کې کو معنی د صفاتو کړي دي او د تفویض کوي په معنا کې معنا نه کوي معنا کې چې د تفویض کې معنا نه کوي نو دی به راولږي او د دې خپل خبرې نسبت سلف ته وکي و یره دا مذهب د سلف دی نو دا خبره ډیره غلطه ده چې سلف ته د تفویض په معنا نسبت کیږي سلف د الله سبحانه و تعالی د صفاتو معنی پیژندلې البته کیفیت نه پیژنده نو د الله رب العالمین د صفاتو معنی کړي لکه مثال مخکې مون پیش کړل البته کیفیت نه ذکر کړي شیخ سے محترم تاسو ویلي چې دا تفویض د ماتوریدیانو د اشعریانو عقیده ده اوس هغه وایي چې مونږ تفویض خو د بدی ورځې نه کوو مونږ د خینه کوو مطلب د الله سبحانه وتعالى عزت مونږ کوو د هغه مقام مونږ لاندې کوو نه په څه معنا باندې لګوبره دغه مغرب دغه
ته ورله ګوبه راکړه اوبه وڅښم. هلته کېده ده. شیخ صاحب محترم تاسو ویلي چې تفویض ماتوریدیان اشعریان کوي که نه، نو اوس مثال په دې تفویض کې نقصانات څه دي؟ هغوی موږ یې دې د وجې نه کوو چې اوس موږ معنا معلومه کوو. اوس ید په معنا د لاس شوله، نو ید خو معلومه جارحه ده، لاس لري کې وینه یې رګونه پکې اوږې سره نغښتي، دې نه خو جسم بیا لازمیږي. نو دې د وجې نه موږ وایي تفویض کوو. نو تاسو دې کې دا نقصانات خلکو ته چې بیان شي چې هلکه تفویض وشي، نو کوم نقصاناتو کې سړی واقع کېدلی شي؟ ظاهرا دا د تفویض عقیده خلکو ته ډېره ښه عقیده ښکاري او د الله ادب ته ښکاري، خو په نفس الامر کې په حقیقت کې دا د الله ادب نه دی. ځکه الله ورکوي دا خو جهالت په الله باندې چې دی راځي. موږ به الله نه پیژنو. الله چې موږ پیژنو په نومونو یې پیژنو، په صفتونو یې پیژنو، او د الله نومونو او صفتونو د هغې معنا به موږ ته معلومه وي. په هغه شان به د الله سره موږ د عبودیت او د بندګۍ چلند کوو. نو دی چې دا کومه خبره کوي چې یاره د ید موږ ځکه معنا نه کوو چې جارحه ورته چا ویلي دي؟ د ید معنا د لاس. اوس څنګه لاس؟ دا ته چې کوم تفسیر کې مفوض مؤول چې کوم تفسیر کوي د ید، دا خو د بندګانو د مخلوق د ید چې تفسیر کوي. الله چې د ید لري، لاس لري، څنګه دا د شان سره مناسب وي. دا تپوس هغه چا نه وکړه چې د الله سبحانه وتعالی نومونه ثابتوي د ټولو صفاتو باره کې. د هغې دا عقیده ده د اهل سنت والجماعت، اهل الحدیث، ټول جميع اهل سنت والجماعت سلفو، چې د الله صفاتونه څنګه ځان ذکر کړي دي مقه شانه به موږ ولا چې دی ثابتوو. دا دې کې چې دی څوک هم دا نه وایي چې دا داسې صفت دی لکه د فلان د فلان. دا وضاحت مخکې ما وکړه د اهل سنت والجماعت د عقیدې په بیان کې چې اجمالا ما عقیده بیان کړله. الغرض په تفویض کې به ضررونه ډېر دي، ډېر اضرار دي. بعضې یو ضرر پکې چې که د تفویض عقیده اختیار شي نو د الله رب العالمین معرفت به حاصل نشي. ځکه الله پېژندلی کېږي په نومونو په صفتونو باندې. موږ ته الله خپل تعارف کړی په خپلو نومونو په صفتونو باندې، او ته وایې چې دا الله نوم او صفت باندې نه پوهېږم، نو چې نه پوهېږي نو خو الله نه پېژني که نه. دویم دا دی که چېرته د تفویض عقیده اختیار شي نو نسبت د جهالت به راشي سلفو ته، د امت لویو علماو ته. معنا دا شو چې سلف صحابهو، تابعینو، اتباع التابعین، خیر القرون ټول دی د الله کتاب لوستو، په دې کې د الله نومونه صفتونه لوستل، د نبی اسلام احادیث لوستل، په دې کې د الله چې کوم صفات راغلي هغه لوستل او په معنا یې نه پوهېدل. دارنګې نور امت ته هم دا نسبت وشي چې دا امت دا کم چې اهل سنت والجماعت دي، نو دې کې که چېرته مذهب د تفویض غوره شي ډېر غټ نقصان راځي. د امت هغه جبال العلم چې دی هغې ته نسبت د جهالت راځي چې الله یې نه پېژنده. هسې یو طوطي ګیتو یو څه یې ویله پیدل پې نه. دا خبره ډېره بعیده لرې ده. مشهور عالم قاضي ابن ابي العز الحنفي د حنفي مذهب قاضي پاتې شوی دی او لوی عالم دی مشهور. العقیدة الطحاویة باندې چې شرح لیکلې ده. نور کتابونه هم دي، التنبیه علی مشکلات الهدایه، الاتباع، داسې نور کتابونه لري او ډېر ښه لوی جوهر عالم تېر شوی دی. هغې د تفویض باره کې ډېر ناشنا خبره کړې ده. وایي که چېرته داسې خبره سړی وکړي چې دا معنا به یې موږ نه پوهېږو او د سلفو مذهب دغه دی، د دې نه خو دا معلومېږي چې الله تعالی کلام را لېږلی دی په رسول باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ښودلی دی، خو په دې خبره باندې رسول الله هم نه پوهېده، صحابه هم پې نه پوهېدل، جميع امت پې نه پوهېده، راسخون فی العلم پې نه پوهېدل. دی خو دا معنا الله کلام را لېږلی څوک یې معنا نه پوهېږي، نو فایده څه شی شو د دې کلام؟ ځکه په قرآن کې ما مخکې وویل چې د هر څه نه ډېر د الله نومونه، صفتونه او فعلونه دي، چې په دې باندې څوک نه پوهېږي، نو بیا په قرآن نه پوهېږي، نو بیا د دې د نازلولو فایده څه شی شوه؟ دا خو باید شي لکه حروف مقطعات. حروف مقطعات په قرآن کې ډېر کم، یو کم دېرش سورتونو کې تقریبا راغلي دي. او اسماء صفات دا داسې نظریه ده، داسې عقیده ده چې په هر آیت کې به یا د الله نومي، یا دوه نومونه، یا ډېر، یا به یو صفت، یا دوه، یا ډېر، او یو به فعل ذکري. ټول قرآن د دې نه ډک دی. بیا خو دا معنا شوه چې دا ټول قرآن په دې څوک نه پوهېږي. نو بیا د الله تعالی د رالېږلو حکمت څه په قرآن کې چې قرآن دنیا ته رالېږه چې انسانان پرې نه پوهېږي. بل ضرر دا دی
که د تفویض عقیده اختیار کړی شي نو په دې کې تکذیب د قرآن راځي. تکذیب الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید په صفت کې وایي چې تبیانا لكل شیء، د هرې خبرې وضاحت دی پکې. او په قرآن کې د هر څه نه د الله نومونه او صفتونه ډېر دي او د دې وضاحت پکې نشته، نو بیا خو تبیان لكل شیء نشه. په دې خبره مې خلاص شو. ګوره الله وایي چې دا تبیان لكل شیء او مفوض اول کې هغه وایي چې نه په دې کې چې د الله د نومونو وضاحت نشته دی، نو بیا خو قرآن تبیان لكل شیء نشه. بله وجه دا ده چې په دې کې نسبت د تجهیل کېږي رسول ته چې نبي علیه الصلاة والسلام نه پیدا د الله په نومونو په صفتونو. لکه نبي علیه الصلاة والسلام دا وایي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض. نبي علیه الصلاة والسلام دا ویلي چې رب زمونږ الله دی چې په اسمان کې دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا. نبي علیه الصلاة والسلام داسې نورې خبرې د الله باره کې د الله صفتونه بیان کړي دي. نو معنا دا د الله صفتونه بیانول خو پیدا نه. آیا دا د مسلمان د شان سره مناسب ده چې هغه د دې سی وي چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا چې ربنا الله الذي في السماء په معنی نه پیدا چې نبی علیه الصلاة والسلام دا وي ينزل ربنا تبارک وتعالى د نزول په معنی نه پیدا. دا خبر ټول غلطي دي. که چرته قول په تفسیر سره وکړو نبی خو معنا دا ده چې د الله سبحانه وتعالی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله باره کې چې کوم خبرې کړې دي کوم معرفت موږ ته خوده په خپل نه پیدا معنی او ته نو معلومه ځکه چې معنا چاته نه معلومه خو نه پیږي نه اسی توتی کې نه دا ډیره خطرناک عقیده د تفویض. او په دې خبره کې سوچ وشي جوور او لږ د هدایت په نیت باندې چې خبره ته متوجي شي. شیخ لکه تاسو ویل چې تفویض کې نقصان ده. اوس مثال نبی صلی الله علیه وسلم چې دجال چې عور دی او مونږ وایو چې زمونږ رب عور نه دی، نو چې ته اوس وایې چې الله د پاره د سترګو صفت زه نه بیانوم، نو بیا فایده کمه شوله، هېڅ فایده معلومه نه شوه. دلته داسې ډېر نقصانات نور هم راځي. داسې ډېر نقصانات نور راځي. ګوره دلته خو چې ګوره ان ربکم لیس باعور دا معنی چې الله یو سترګې نه دی. د دې نه ابن خزیمه امام الائمه د امت سلف علما استدلال کوي چې الله رب العالمین زموږ د رب دپاره دوه سترګې دي. څنګه دا د شان سره مناسب دي؟ داسې نشي ویلی چې یو چېرې داسې سترګې او داسې. دا خو د الله رب العالمین باره کې ویل دا کفر دی. الله رب العالمین نومونه لري دا د شان مناسب، لکه معنا به ثابتې کیفیت کې به چې دی تفویض کوي. بل ضرر چې دی د دې نه دام دی دا معلومیږي د تفویض عقیده د زنادقه او دروازې خلاصوي. هغه څنګه چې یو سړی وایي د الله په نومونو په صفتونو په معنا به موږ نه پوهېږو تفویض کوو، نو زنادقه به شروع شي او غلط تعویلات او غلط تفسیرات به شروع کړي، تحریف به شروع کړي. څه وایي که ته ورته چې دا غلط دی تا ته څه پته چې غلط دی ته خو پرې نه پوهېږې ځکه تا خو به غلطي اله معلومولی چې صحیح درته معلومه د دې صحیح معنا تا ته نه ده معلومه، نو تا ته پته څه لګي دا غلط دی. نو په د زنادقه به راولګي او په قرآن مجید کې به د ځانه تفسیرونه شروع کړي. مفوض په اعتراض نشي کولی. که مفوض ووایي چې دا معنا غلطه ده نو هغه په دې غله کوي چې تا ته صحیح معنا نه ده معلومه، نه ته په غلطه څه پوهېږي. غلطه سړی هله پېژني چې په صحیح پوهېږي، سمه لاره ته معلومه چې دا لاره پلاني ته رسېدلې ده. نو که په غلطه لار روان شو پوهېږي چې دا لار غلطه ده، خو چې کله سمه لار چاته نه معلوم په غلطه لار ځي هغه هم ورته صحیح ښکاري. د دې وجه د تفویض ډېر اضرار ډېر نقصانات دي. نو ځکه موږ وایو چې د سلفو چې کومه عقیده وه چې تفویض په کیفیت کې او معلوموالی د معنا د الله په صفاتو کې دغه عقیده راټینګول پکار دي چې د الله د نوم د صفت معنا وشي او نور کیفیت الله ته حواله شي. الله صفتونه لري، نومونه لري او په کیفیت یې موږ نه پوهېږو. شیخ دا کوم خلک چې د تفویض عقیده لري که نه، نو آیا هغوی په هر صفت د الله سبحانه وتعالی کې دا تفویض کوي که نه؟ خبره وایي چې ستا باجر ورکوي زموږ یې نه ورکوي. هغه قیسه ده څنګه دوی په هر عقیده چې دوی مثال شرقاید یو اته صفتونه بعضې وسې ثابت کړي په دوی کې ما تفویض کوي که نه؟ دا د تفویض دا نوم دا یو ډال دی د خلکو نه بې ځان بچ کړی دی. که نه دا خبره زه په چلنج سره کوم، هر سړی ځان سره زما خبره چاته ورسېدله واورېدله په خپله مکتبه کې لیکلي که علمای که طلاب العلم د خپلو استادانو یې تپوس وکړي دغه خلک چې ځان ته مفوضه وي د دې کتابونه دې راواړئ د دې تفسیرونه دې راواړئ چې آیا دې رښتیا تفویض کوي که نه دې تعویل کوي. ظاهر یې نوم د تفویض ورکړی چې را موږ تفویض کوو، موږ تفویض کوو بس موږ ډېر ښه خلک یو د الله سبحانه وتعالی باره کې رانه بېادبي ونیشي دا ونیشي. خو باید دونه لویه بېادبي کوي چې الله کوم صفت ځان له ثابت کړی دی هغه ته دا نه پي کې بلو له ثابت کړي. د الله نه په ځان باندې ښه پوهېږي، د الله رب العالمین نه ځان هوښیار کړي.
دا خو ډېره غلطه نظریه ده. دا خبره شی سه محترمه چې دی به په اړې صفت کې تفویض کې نه دسنه کوي. د سمیع معنا کوي، د علیم معنا کوي، د قدیر معنا کوي، بلکې دا لا څه کې شی سه وو تفسیرونه وګوره کنه د اردو د پښتو د فارسی دا ټول وګوره. هغه صفاتونه چې دوی د هغې صفت نه انکار کوي، لکه مثلا صفت د رحمت په معنا حقیقي سره الله نه مني، ځکه رحمت رقة القلب ته الله تعالی قلب نه لري. صفت د غضب د الله لپاره نه مني، ځکه غضب ورکی غلیان دم القلب او الله رب العالمین دې نه منزه ده. دا خو به بل خبره ده کنه چې استاد دای معنا ده کنه ده دا دې چې د کوم صفاتو معنا کوي دا د انسانانو د صفاتو معنا کوي. دی عجیب کار دا کوي الته معنا د صفت د انسانو کې او نه په صفت د الله کې. اصل کې خپل مجسمه دي ته چې صفت ذکر کی ځان باندې قیاس کی چې لکه زما د زړه نرمي خوشرمي او رقة القلب دا پکې راشي دا جزاء الله ته ثابت کوم دا خو دا مشکل بده کې غالبا نه دی چې دا په کوم صفات کې نه ده دا تفویض عقیده ساتي او هغه صفات چې هغه دی هغه بيخي صفات حقیقي نه مني دا هغه معنی هم کړی دا. تاسو وګورئ تفسیرونه وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم معنا څه کې شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی. نو عام مهربان خاص مهربان الرحمن الرحیم معنی وکړه. الحمدلله رب العالمین رب څه معنا کوي چې پالون کې د مخلوقات دي. نو پالون کې دا خو معنا د رب دا خو تفسیر تا ورکو. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اختیارمند دی واقدار دی د ورځې د جزاء. نو مالک ته خو معنا وکړه داسې په جزاء د رحمت معنا کوي به د غضب معنا کوي چې کله تفسیرونه ګوري اماغه معنا کې به تفویض نشي کولای که تفویض وکړي نه به د عربونه علاوه عجم هو بيخي په قران پېنش څه معنا شي قران یې پېنشي. او بل شی سه محترمه دی چې د تعویل کوي د دې مثالونه د پیش کوم ځل دقه اشعریه ماتوریدیه د الله سبحانه و تعالی صفات مبارک کې چې عقیده شو کړي د تفویض او کوي تعویل. اول مثال تبارک الذی بیده الملک وګورئ د تفسیرونه نو د ید څه معنا کوي بیده الملک ای بقدرته د ید معنا په قدرت سره کوي د ید معنا کوي په قدرت سره نه دا تفویض کوي دا تعویل کوي په کار دا وا چې تفویض کله د څه دی ویل چې تبارک الذی بیده الملک ای بیده الملک خبره ختمه مقت ید په ید معنا بس ته بقدرته ویل کنه قدرت د کوم ځینه پکې راغله. افرین او دا تعویل دی دا تفویض نه دی او دا هغه تعویل دی چې دا مشابه د تحریف سره صحیح د زده سنیم چې چاو کا په کافر شي څه ځکه هغه معولین دي یا هغه چې د دې صفت په معنا سي نه پېښې وي سلب په منهج سي نه پېښې وي او په غلطه وته په غلطه دی ځکه وجه ز د یو صفت کې بسره وضاحت وکي هغه نور به چې په خپل معلومات د یو صفت خپل معنا ته نه کې د ید خپل معنا نه کې ولی وای کې د ید معنا وکم د دې نه جارحه لازمي دا خبره غلطه ده د ید نه جارحه نه لازمي کې ځکه څوک چې د ید منی دا غیر ته پوسوګه چې ته د ید په شکل د جارحه کې معنی هغه به دا کو پر دی دا کړه ید منم د ید معنا کوم لاس اوس څنګه ید دا الله ته پته ده دغه علم سره نشته ده ما سره دا علم شته چې الله اخبار را کړی دی د ید باره کې چې ید لرم تبارک الذی بیده الملک بل یداه مبسوطتان خو د کیفیت ذکر ماته نه کړی او به چې موږ وګورو کنه تعویل خو هغه ځکه کیږي چې د یو لفظ لپاره معنا حقیقي متعذر او معنا ظاهره چې نشه اخستره معنا غیر ظاهر علی خو التا قرینی بیډری چرکه د دې قرینی د وجنه کمنګ او تاسو سوچ وکړو د دایو لفظ والا د ید بشمار قرینی دي چې ظاهر معنا والا ید نه ید والا لاس والا نو قدرت هغه څنګه ګوره ید لفظ عربي ده ګرم په عربی کې د ید نه متبادره معنا څه شی ده لاس ته نه قدرت حمل د لفظ په معنا متبادره باندې اولاد دغه رنګي د دې ید د لپاره په قران کې په حدیث کې د صفات راغلي چې هغه صفات د لاسي ان د قدرت یمین راغلی دی قبض راغلی دی اصابع راغلي دي نور چې په قران او حدیث کې کوم صفات د ید خو څنګه صفات د الله د شان مناسب دي کې زمونږ ذهن باید تشبیه تلل نشي د الله ید د الله لاس د صفات لري د خپل شان مناسب د دې نه علاوه نور قرینه ته د قرینه پرې دي او ته غیر متبادره معنا لري بعیده معنا لري
چې په هغې باندې قرینه نشته. دلته په دې کې په هغې قرینه نشته. بیده الملک بقدرته الملک. دلته د ید معنا ظاهر هم ده، قرینې هم په دې دي او ته معنا د قدرت لري. او بله وجه د دې شخص محترمه هغه دا ده چې ګوره د الله سبحانه وتعالی د صفتونه، صفت د ید دېږي باید ځای کې بیخي بله معنا اخیستلی کېږي نه سوا د خپلې معنې نه. ځکه دا د ید لفظ دا چې کله مفرد راغلی قدرت معنا ته اخیستلی کېږي. چې تسنیه راله تسنیه او دا تسنیه مضاف نه وه اسم ظاهر اسم ضمیر ته، بیا هم په معنا د قدرت راځي، خو اعراب یې همیشه دپاره په الف او نون سره وي. خو البته که چرته دا ید لفظ تسنیه شو مضاف شي اسم ظاهر ته یا ضمیر ته، لکه بیدی محمد بیدی یا، نه په دې صورت کې په لغت عربی کې څوک نشي پیدا کولی چې په معنا د قدرت راغلی. الله سبحانه وتعالی باره کې ګوده قشانه بل یداهو دا ید تسنیه شوی دی مضاف دی الله تعالی ته. نه په دې وخت کې لغت عربی کې څوک مثال نشي پیش کولی چې ید په معنا د قدرت سره راغلی. داسې ډېرې مثالونه نور هم دي. الغرض چې دوی کوم دعوه کوي د تفویض نه، اصل کې دا تفویض نه دا تعویل دی. موږ ته یو شی راښکاره کړی دی، کوي بل کار. نو په کار دا ده که تفویض کوي بیا په ټولو صفاتو کې تفویض وکړي، ځان د علم ښکاره کوي. که موږ د ید معنا کوو نو د دې را سره کار نشي چې دا معنا غلطه ده. ولې؟ ځکه دې خو صحیح معنا نه پېژني. دې د صحیح معنا نه ده. دا په غلطي زما اله معلومولی چې ته په صحیح معنا پوهېدلی. چې ته په صحیح معنا نه پوهېږې نو ته زما په غلطۍ څه پوهېږې؟ دا د الله ادب نه دی، بلکې دا بعینه د الله بېدبي ده. الله چې کوم صفت نوم ذکر کړی دی مقه شانې ومنه، کوم ظاهره معنا ده په هغې حمل کړه، کیفیت الله تعالی ته حواله کړه. هغه شیخ تاسو ویلي کنه چې دا دوی چې کوم تفویض کوي هغه کې اصل کې تحریف راځي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله سبحانه وتعالی چې دوه دغه دي، دوه لاسونه دي، دواړه ښي دي. اوس مثال کې دلته موږ قدرت واخلو، څه معنا شو د الله دوه قدرتونه دي دواړه ښي دي، هېڅ معنا نه جوړېږي. لکه تاسو مخکې دا وضاحت هم وکړو شیخ چې دوی تفویض کوي خو په معنا د تعویل باندې. اوس ګوره لکه موږ دوی ته وایو چې تاسو الله منئ چې حی دی، نو حی خو دې ته ویل کېږي چې چا کې روح موجود وي. نو چې روح پکې موجود شي دا خو د انسان صفت ته ثابت کړه. الله تعالی ته وایي چې نه لیس کمثله شی، معنا دا ده چې دوی په دې قول او فعل دواړو کې تضاد موجود دی. څه چې دوی وایي حقیقت کې داسې نه دی. دا ګوره یو قسم دا یو تفصیل به انشاءالله کله به په مستقل نشست کوو. د الله د نومونو د صفتونو باره کې یو قسم جهمي دي، نی نوم مني نی صفت مني. نو هغې به بیخي الله نه مني، ځکه چې نوم هم نه لري صفت هم نه لري، هغه نشي. دویم قسم معتزله دي، نومونه مني صفتونه نه مني. الله علیم سمیع بصیر دا احمقان دي. د دې حماقت په غځې ځکه مشتقي چې حمل کېږي په چا باندې قیام د مبدا غواړي، معنا مصدري هغې کې پرته ځکه ورته مشتقي په حمل کېږي. دریم چې دی به عام اهل سنت والجماعت دی، په دې کې اشاعره ماتوریدیه او عمومي اهل الحدیث ټول داخل دي. د الله نومونه مني صفتونه خو بیا دوه قسمه دي، اشعریه او ماتوریدیه. د الله تعالی بعضې صفتونه مني، و صفتونه اتفاقا مني. اتم صفت د تکوین اشعریه نه مني، ځکه هغې صفات فعلیه ونه انکار کوي، احادیث ګڼي. او ماتوریدیه مني ده، او هر چې اهل الحدیث دي هغه ټول صفتونه مني. نو په دې خلکو به د اشاعره او ماتوریدیه باندې بیا اعتراضونه د معتزله هم ډېر راځي چې تاسې څنګه دغه معنی خو دا ومنئ که نه، ځکه دروازې وده الله که هغه ثابت کړي دی هم ثابت کړي دي. که تاسې سمع بصر د الله دپاره منئ، نو د الله رب العالمین دپاره صحیح صفتونه شته، لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. دقه سمع بصر الله رب العالمین د مخلوق دپاره چې دی هم ثابت کړي دي. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دلته سميع بصير صفت د انسان رااله، سميع بصير صفت د الله رااله. نه دلته څه وي د الله رب العالمین سمع بصر د الله د شان مناسب، د مخلوق سمع بصر د مخلوق د شان مناسب. مونږ ته دا خبر اسانه ده. ټول صفات کې دا قاعده وچلوي، نقصان به څه راشي. د الله مخ د الله د شان مناسب، د مخلوق مخ د مخلوق د شان مناسب. د الله سترګې د الله د شان مناسب، د مخلوق سترګې د الله د شان مناسب. د الله ید د الله د شان مناسب، د مخلوق ید د مخلوق د شان مناسب. نقصان څه لازمیږي؟ نو اصل کې دا خلک په ډېر لوی خطایي کې پراته دي او په دې باندې ذکر اعتراضونه ډېر راځي. شیخه مشهوره مقوله چې یو کس ذکر کړی وي، معتزله چې دي ماتوریدیان ته ویلي چې لکه که منې خو یا زمونږ په شان دي شي، صفتونه ومنئ
نور باره کې وي تو باره کې چې راکاغه مثال تفیز مونږ کو یا زمونږ په شان دي چې نو مونږ بغیر د معنا اته معنی دا نور نه معنی وي جهمي نه نور ته ویل چې زمونږ په شان دي شي هیڅ مان یو سم دغه معنی دوی کې هم دا کار شوی دی هغه معنی رد کوي او خپل ماغه د جهمي او کارونه په دوی کې موجود دي دا بعینه د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله غ تعبیرات دي چې په نړۍ کې کړی دي چې هغه جهمیت معتزله ته چې دی پیغور کوي چې نو صفاتونه نه معنی نو معنی خو لازم په شي چې معنی معتزله چې د ماتوریدی او شاعرانو ته چې پیغور کوي تاسو چې بخله کېسته عزیز مون په شان ټول نه انکار وکړي چې معنی ټول معنی ټول نه انکار وکړي دا دوی دغه شیخ صاحب اوس موږ دا ویل چې دا سلف او عقیده د اسماء او صفاتو کې دا وا چې معنا معلومه ده خو کیف مجهول له نو ولې هغه دا کیفیت وضاحت نه کوي په هغه باندې خبري ولې نه کړي او مت وضاحت ولې کړي څه وجه دا چې کیفیت مجهول دی دا یو ډېر مهم سوال تاسو وکړو او سامعین هم باید چې دا په غور سره ووري دا الله سبحانه و تعالی کیفیت سلف او نبی علیه الصلاه والسلام دغه ملګرو صحابه او تابعین او تبع تابعینو سره د ډېر لوی علم نه دی بیان کړي وجه دا غي دا چې الله رب العالمین یو قانون خیره مونږ ته ولا تقف ما ليس لك به علم بغیر د علم او شی بس نه دي علم دلیل چې دلیل د سره نه شي بس نه دي یو شی باندې پوهه نه لري مګړې به غلا شته د الله تعالی د کیفیت او علم چا سره نشته دی الله رب العالمین په قران کې مونږ ته د خپل صفاتو باره کې نمونه باره کې اخبار را کړی دی هغه ته خودري دي خود د کیفیت باره کې خبر نه دی راکړی چې نه دی راکړی نه علم نه لري صحیح ده ډېر لوی علم الله تعالی ورکړی سره په خدا علم پکې نه ځکه په هر شي باندې احاطه د علم نه وکړي دا یو الله دی چې علم په هر څه باندې احاطه کړی ده عقلي وجه دې هغه دا ده ګوره د یو شي کیفیت چې بیانېږي که نه کیفیت باندې چې علم راځي نو د دې درې لارې دي یوه لاره دا چې دا شی تا لیدلی دی برؤیت الشی مثلا ما چې دی دا لسپیکر ولیده نو زه بل ځای کې کیفیت بیانوم چې دا لسپیکر په دې کیفیت جوړ دی دویم برؤیت نظیره دا لسپیکر دی نه دی خو د دې په شان بل لسپیکر دی لیدلی دی یو مکافنې جوړ دی نو دلته چا یو لسپیکر راوړی دی هغه ما نه دی لیدلی خو د دې مثال مې لیدلی نو زه د دې لسپیکر کیفیت بیانوم چې دا هم په دې کیفیت جوړ دی ځکه دواړه یو مارکه ده برؤیت نظیره دریم خبر صادق دغه باره کې راغلی یو رښتینی انسان او ته چې راکړه داسې یو سپیکر او په دې کیفیت جوړي او ستا دغه په خبره یقیني ته راولګېږي ته هم دا کیفیت بیان کړي نو د الله سبحانه وتعالی د نومونو په باره کې دا درې واړه خبرې نفي دي ګوره کیفیت موږ د الله د صفاتو ځکه موږ نشو بیانولی چې موږ الله نه دی لیدلی نو چې الله هم نه دی لیدلی د الله صفات او د الله د ذات کیفیت موږ څه بیان کړو نه شو بیانولی دویمه برؤیت نظیره الله نظیر مثل نه لري لیس کمثله شیء الله یو مثل نه لري چې موږ ولا مثل لیدلی وي موږ کیفیت بیان کړی وي نو سلف ځکه کیفیت یې بیان کړی چې د الله مثل نه لري ځکه الله مثل نه لري دریم کیفیت د دې وجه نه بیانېږي چې خبر صادق دغه باره کې راغلی او د الله سبحانه وتعالی د صفاتو د کیفیت باره کې خبر صادق نه دی راغلی خبر صادق باندې قرآن حدیث نه الله مونږ ته داسې ویلي چې دا صفت په دې کیفیت لرم نه راته حدیث د رسول الله سم داسې ښودلی چې الله تعالی دا صفت په دې کیفیت لري که چېرته مونږ ته الله د کیفیت علم راکړی وی مونږ به بیان کړی وی سلف به بیان کړی وی هغې به مونږ ته رارسولی مونږ بیان کړی وی که چېرته مونږ ته نبي علیه الصلات والسلام د الله سبحانه وتعالی د صفاتو د کیفیت علم بیان کړی وی مونږ ته رارسېدلی مونږ به هغه ونه منلی خو چونکې د الله سبحانه وتعالی د صفاتو د کیفیت علم نه الله مونږ ته راکړی نه رسول الله راته راښودلی دی مونږ ته غلي هغې کې زمونږ کار نشته دی نه علم د کیفیت د صفاتو د الله تعالی دا څوک نشي بیانولی شیخ لکه داسې یو معنا که زه وکړم د ملګرو ته هم چې ګورې یو کس دی هغه تا ته وایي چې لکه آیفون کې مختلف برانډونه راځي دا پکې 13 دی 14 دی 15 دی اوس کمپنۍ اعلان وکړي چې لکه موږ به 16 لانچ کوو نو ټولو خلکو ته معلومه ده چې آیفون هندوانې ته نه وایي دا برګر نه دی دا کباب نه معلوم دی آیفون معلوم دی خو څنګه آیفون دی کمپنۍ لاره وښکلی نه دی نو خلک یې کیفیت نشي معلومولی اوس الله سبحانه وتعالی وایي چې زه ید لرم ید په عربۍ کې معلوم شو معنی معلومه ده خو کیف څنګه دی موږ رب العالمین لیدلی نه دی ملاقات نه یې شوی نو ځکه موږ کیفیت نشو معلوم دا خبره به سي دا بعیده نه ده انشاءالله صحیح د انسان د ذهن د خلاصېدو لپاره داسې ډېر مثالونه چې نور هم موجودېږي چې د یو شي معنی معلومه وي لکه یو سړی وایي مثلا
الګ پلانې ملک یو گاډي جوړ کړی ګاډي جوړ کړ د گاډي ذهن کې چې نقشه شته چې گاډي ده ګاډي دی دلته او البته کیفیت ته نه معلوم نه چې سخل ګاډي چې دا خو څه گاډي ده ګاډي دی نه گاډي ډېر قسمونه دي مختلف قسمونه دي خدا د مخلوق په اړه کې مسائل دي خدا الله سبحانه وتعالى بارے کې عقیده نظریه دا ده چې الله صفات مونږ ته اخبار راکړي دي صفات مونږ په ایمان دي ظاهر کې معنا د هغه تعالو په ظاهر حمل کو او باقی کیفیت مونږ لازم نه چې مونږ ته خامخا کیفیت بیان کو بلکې کې خبرې کول هغه به علم خبرې دي شیخ دا بعض متکلمین یو مقوله ذکر کوي چې ان طریقه السلف اسلم وطريقه الخلق خلف چې دا دغه احکام ده نو دا صحیح خبره ده چې هغه خلف او احکام عقیده د سلف چې دا کنه اصل کې دا خبره د متکلمینو په کتابونو کې ډیر راځي چې ان طریقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم او احکم دا ټکي مسر راځي طریقه د سلف چاغي سلف ته نسبت تفویض کې مخکې دا مسله ذکر شو و دا تفویض چې دی دا منل شوی طریقه ده چې بس آیات منو په ظاهر عمل کوه معنی مکوه او طریقه د خلف چې تاویل دی آیات کې تاویل کوه دا وی علامه ده او احکام ده مضبوط هم ده دا ډیر د هغه علم نه صادره ده دا خبره ډیره خطرناکه ده څوک چې دا خبره کوي ګنده د سلف په صحیح مذهب پېښ شوی نه ده دا خبره زما ډیره درنم لګي بعض خلکو باندې ځکه بیچاره کا څنګه تبتزانی سي پنه ده پېښ او راضي سي پنه ده پېښ او فلان او فلان او فلان خو خیر دا خبره کې چرته په غور سره ورده شي کنه او تحقیق وشي په دې زمانه کې شیخ محترمه یو د صفات راغله ده چې فورا انکار کوي تحقیق نشته ده د خبرې وزن نه معلومیږي زم یو ملګری کې زما دا خبره اوري کنه هغه دې فورا چې د انکار نه کوي لکه د تحقیق وګسترګي دی وغړي چې دا څه زه دا چې مخکې د خبرې وضاحت منغو کو چې طریقه د سلف یو دی تفویض نه په معنا کې تفویض نه په کیفیت کې تفویض وضاحت وکړي تفویض په معنی نه دی کړی د معنا باندې علم لرو کیفیت باندې علم نه لرو پای کې تفویض کړي او طریقه د خلف دا ده چې هغه په دې معنا کې تأویل کوي صحیح معنا ظاهر معنا پری دی بل معنا والی لري معنا والی نه دا خبره چې چا کې دا غلط شوی دی ځکه د سلف په مذهب باندې پېښ شوی دی چې هغه اثبات المعنى تفویض فی الکیف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې خبرې ویونکو ته د غبي نسبت کړي دا خبره چې څوک کوي کنه چې ان طریقه السلف اسلم وطریقه الخلف اعلم واحكم ودا غبي ده قالها بعض الاغبياء ودا خبره بعض غبيانو کړي ولی ځکه هغه دسوي ولا يجوز ان يكون الخالفون اعلم من السالفين دا جائز نه ده چې رستنی دي د مخکنونه خپويش دا رستنی دي علم ډیر پیدا کړي د مخکنونه او په دې مسله د اسماء صفاتو کې وکما یقول بعض الاغبياء لکه بعض غبیان دا خبره کړې د ممن لا يعرف قدر السلف دا هغه چا کړي چې د سلف قدر هغه سره نشته ده به قدر خلق دي ولا عرف الله ورسوله والله رسول نه دی پیژندل مؤمنان نه دی پیژندل په حقیقت معرفت سره هغه دا چې من ان طریقه السلف اسلم وطریقه الخلف اعلم واحكم دا خبره دې سره کوي دا قائل غبي څنګه ده ځکه دې خبره کې تناقض ده طریقه سلف اسلم نو طریقه خلف عالم واحکم دې خبره کې تناقض ده ځکه چې طریقه سلف د اسلم ورنه اسلامیت نه مگر بعد العلم والاتقان یو خبره چې تمنه چې منی دا معنا دا عن علم صادره شوی ده دلیل پښتا دې کې اتقان شته نه به ځکه دی ومنله نه چې طریقه د سلف اعلم شو اسلم شو اعلمهم شو او احکامهم شو او چې اسلم او ته او عالم او ته نه وي عالم طریقې د خلاف ته نه دي کې په خپل ټکراو راځي او بل وجه دا زمونږ دې خبر تم لکه مخکې بعد خبرو کې چې ګوره طریقه د سره پوجره دا تفویض په کیف کې او په معنا کې دوړو کې نه دی بلکې په کیفیت کې تفویض د معنا کې نه دی د دې لاندې دلیل لري بس نه زو مشهور امام د ائمه 40 امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول الفقه الاکبر نه ګوري هغه چې یو ناشنا خبره کړې ده امام ابو حنیفه رحمه الله علیه وی د الله لپاره ید شته قدرت شته او بیرسته وی
ولا يقال ان يده قدرته او نعمته د ید تعویل به په قدرت په نعمت سره نه کې لأن فيه ابطال الصفه ځکه په دې کې د الله صفت باطلول دي الله ځان له ثابت کړي ته باطله وهو قول اهل القدر والاعتزال دا څوک چې د ید نه تعبیر په قدرت نعمت سره کې دا د معتزله او د قدریه چې د مذهب دی او دین اوس څنګه معلومیږي چې د سلف مذهب په کیفیت کې تفیض وو او په معنا کې نو هغه دا ځکه چې سلف تمیز کړي دی یو صفت او د بل صفت تمیز چې کی پس علم نه کی په معنا باندې نه امام ابو حنیفه رحمه الله د ید معنا هم پیژندله د قدرت معنا هم پیژندله ځکه تمیز کوو کې نه پیژندله به تمیز هونه شي کولای څوک دا څنګه د دین علاوه الفقه الابسط کې عجيبه خبره دا کړې ده وي وغضبه ورضاه صفتان من صفاته الله غضب د الله رضا د الله صفاتونه د الله صفاتونه بلا كيفيت نه بیانې څوک او هو قال السنه والجماعه او ولا يقال غضبه عقوبته د سی باندې چې تعبیر کې چې غضب نه مراد عقوبت ده لکه دارو سلیم او ویلین ټول دا کوي کنه غضب نه مراد عقوبت دی او رضا نه مراد ثواب دی ونصفه كما وصف نفسه و د دې ښکارا شو چې امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د صفاتو په اړه کې تمیز کوي چې دا صفت د بل نه جدا ده دا اله کې دا تمیز چې کله یو انسان په معنا د صفت باندې علم لري چې په معنا د صفت علم نه لري کنه نه به دا نشي کولای او د دین ډیره ظاهره خبره ده چې دا مقوله خطا ده ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم ده غلطه ده ولي طريقه د سلف اطمینان د الله سبحانه وتعالى د صفات مبارکه معنی کړی دا کیفیت الله تسپارل ده او طریقه د خلف او حیرانتیا ده شک ده شک حیرانی دل دي د دې بشمار واقعات تاسو وګورئ شرح العقیده الطحاوی کې ابن ابي العز رحمه الله راوړي دي چې دا څونه متکلمین دي اکثر دا مشران امام جوینی امام الحرمین ته وي جوینی صاحب ابو المعالي الجوینی د چې کله مړ کېده د په کوم حال مړ د افسوسونه کول حیران او دی ویل وها انا اموت على عقيده عجائز نسابور د نسابور د بډایګانو په عقیده مرو چې دا فطری عقیده ده په دې ټول باندې غز راخ کاګه د مخنی عقیده را فخر الدین رازی سے تو ګوري چې څونه مخالفت د اهل سنت والجماعت د ائمه کړي ده حتی چې داغي کتابونه د شرک نسبت کړي امام الائمه محمد بن خزیمه رحمه الله کتاب لیکلی کتاب التوحید د الله صفات راوړي دی پای کې پرې ناشنا طرز کتاب لیکلی دی مشهور کتاب دی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير د دې آیت په تفسیر کې په تفسیر کبیر کې مفاتيح الغیب چې دا تفسیر نوم دی پای کې وی وابن خزیمه کتاب ولیکو نو متکي سماه کتاب التوحید وهو في الحقيقه كتاب الوثنيه والشرك دا کتاب الوثنیت دی دا د بت پرستی کتاب دی دا د بت پرستی کتاب دی خود دقه امام رازی چې کله مړ کېده حیران وای زچ دی ما د فلسفه مدرسې دا ټول وګتلې په دې وګرځیدل ما فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا فچا علاج پنه کی چاتند پنه ماتيږي ورايت اقرب الطرق طريقه القران دا الله د معرفت لن لار قران دی اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب دا اغایتونه چې د الله علو دینه ثابتيږي او اقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي که زما په شان تجربه وکړي زما په شان پوه شي نو وګورئ همدقه راځي حیران آخر عمر کې عقیده د اهل سنت والجماعت ته رجوع وکړه هغه یو متل دی وی لالا چې خو نه خبرې دي په کتابونو کې دوره څه پرېخي دي کنه چې وروستي متکلمین ټول هغه مخکنو خبر پسې دي عجیبه ما مخکې د امام ابو الحسن اشعری باره کې دا خبره وکړه چې امام ابو الحسن اشعری چې د کومه عقیده رجوع کړی دا د هغه راټینګ کړی دا او کوم چې غوړه عقیده دغه ولا پرېخه ده د قرنګ د راځي سبا خرنۍ خبرې پرېخي دي کوم چې مخکنی خبرې دغه ولا رانوي دي اساس التقديس باندې حواله ورکې په تفسیر او په نور کتابونو حواله ورکې نو ګوري هیڅ چره یقین ولا د شک ولا برابر نه دي دې کې برابرته نشته طریقه د سلفو د یقین نه ډکوا د علم نه صادر وا طریقه د خلفو د حیرانتیا د شکوک او د شبهات نه ډکوا
هیڅ چیرې دا اعلی محکم کېدلی نشي دا داسې که هباء منصوره دغه شان شی دی که بیت العنکبوت دی دا هېڅ فایده نه ورکوي نه د وړي نه بچ کوي نه د ژمي د یخنۍ نه بچ کوي نو دا مقوله دا خطا مقوله ده په کار دا ده طلاب العلم چې هغه په کتابونو کې داسې مسلې راشي زمونږ استاد په دې ملک کې دی چې د هر کتاب یوه شرح هغه شرح په استاد ګوري نه که په هغې کې ښه لیکلي او که بد لیکلي هغه ګوري که د دې په باره کې لږ داسې د نورو علماو کتابونو ته رجوع شي یو سړی ځان کې تحقیق ماته پیدا کړه دا وایي چې لکه د خپلو ستاسو مې ډېر ومنله ته راځه لږ دا زما د استاد چې مخالفین کوم نظریې والا دي دا منمه د دې مطالعه کومه د دې سره چې دی لږ یو چلند کوم څه پورې نو په خپله به ته حق پیدا شي بس موږ چې کتاب کې مقوله راغله دا مقوله داسې لکه نس چې راغلی دا مقوله د نس حیثیت نه لري دا یو مقوله ده غلطه ده خطا شوې ده نو پکار ده چې په دې باندې یو انسان دوکه نشي او د سلفو صحیح مذهب زده کړي او الله سبحانه وتعالی صحیح معرفت حاصل کړي چې الله ته خوشحاله شي او الله ته پرې نږدې شي محترم ورونو شیخ صاحب مونږ ته ټایم راکړئ انشاءالله دا سلسله به زمونږ جاري انشاءالله د توحید اسماء او صفات د دې متعلقات چې ډېر دي مثال هغه باندې به خبرې کېږي بار بار به شیخ ته دعوت ورکړو شیخ صاحب جزاک الله خیر الله تاسو ته اجر درکړي انشاءالله بیا به ملاقات کوو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته